قدرمنو ورونو افغانانو خوستوالو کلیوالو الحمدلله د فتح مبارکي دي ته یم تاسو ټولو ته د دې هیواد د استقلال مبارکي دي ته یم ګرمي هم د تاسو پازوبېږي صرف یو پیغام چې موږ تاسو ته وړی دی هغه د سولې پیغام دی د امن پیغام دی د عفو پیغام دی موږ ټول هغه خلکو ته چې موږ سره دښمني کړې دو د موږ مجاهدین او شهیدون کړي دي هغوی ته موږ د عفو د پیغام سره راغلي یو هغوی ته موږ د امن د پیغام سره راغلي یو هغوی ته موږ پیغام دا ده چې موږ تاسې بخلي یې اسلامي امارت هر سړی معاف کړی ده هر سړی بخلی دی او اسلامي امارت هر دشمن ته اطمینان ورکوي چې موږ په دې خاوره کې نظام غواړو موږ په دې خاوره کې حکومت غواړو چې دا ملت رټول کو دا ملت په زون رټولول غواړو د هیڅ چا نه د انتقام وخوستل نه غواړو د هیڅ چا نه د بدل وخوستل نه غواړو ټول هغه خلک چې په دولت کې دنده کړې دو په دولت کې وظیفه کړې دو که هر څومره لوړه وظیفه یې کړې دو که هر څومره لوی پوسټ یې کړی دی که هر څومره ډېر مجاهدین شهیدون کړي دي د نن نه وروسته د تعفو دو د نن نه وروسته دی معاف ده دی بخل شوی دی که د موږ په مجاهدینو کې چا د تاسې د کور دروازه وټکوله چا تاسې په عذاب کړی چا تاسې ته ضرر ورسولو د خوست د امنیت امیر نمبر مونږ اعلان کړی دی د نورو ملګرو نمبرونه مونږ اعلان کړی دی بیا تاسو ته ډېر کم هغې سره رابطه وکړئ چې مو ته د مجاهد په نوم یو سړی راغلی دی مو د کور دروازه ټکوي مو ته ضرر رسوي هیڅ څوک تاسو ته ضرر نشي رسولی هیڅ څوک تاسو ته تکلیف نشي رسولی تاسو معاف یئ عام عفو دو هر سړي ته عام عفو دو محترمه موږ تاسو ټولیږو دا ملت ټولو دا ملت په وژنو نه جوړیږي دا ملت په سوله جوړیږي دا ملت په ورورولۍ جوړیږي دا ملت په د ورورولۍ په پیغام جوړیږي نوره خبره بیا انشاءالله ولته کو یوه بله خبره دا چې د راتلونکي نظام په اړه تاسې تشویش